مریم سلیمان خیل څوک دا کوم ګلانې کرلي. ګران لیدونکو السلام علیکم. دا څو ورځې کېږي په ټولنیزو رسنیو کې د ولسي جرګې غړي مریم سلیمان خیل ته منسوب فحش او غیر اخلاقي انځورونه خپاره شوي چې مریم سلیمان خیل پکې په نایټ کلبونو او بېلابېلو نارینهو سره لیدل کېږي. د دې عکسونو له لیدو وروسته بیا دوه فکره ذهن ته راځي. اول دا چې ښایي دا عکسونه فوټوشاپ وي او د هغې د بدنامولو لپاره جوړ شوي وي. بل فکر بیا دا راځي چې کېدای شي واقعیت وي او دغه عکسونه فوټوشاپ نه وي. په هر حال وروسته په دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحث وشو او ډېرو بیا داسې وویل چې څنګه یوه دا ډول ښځه د ملت په کور کې د خلکو نمایندګي کوی شي او دې عکسونو ته په کتو یې دا د اسلامیت او افغانیت خلاف عمل وباله او د شرم خبره یې وګڼله. وروسته بیا دا خبره غټه شوه. اوس تازه خبر دا دی چې د ولسي جرګې منشي کریم خان اتل وایي چې د جرګې اداري پلاوی په د جرګې غړې مریم سلیمان خیل ته منسوب وروستي عکسونه وڅېړي. کریم خان اتل وایي لا معلومه نه ده چې دا عکسونه واقعي دي او که فوټوشاپ شوي خو دوی به یې څېړنه کوي. مریم سلیمان خیل بیا ویلي چې ځینې عکسونه د کورنۍ غړو سره اخیستل شوي او ځینې فوټوشاپ شوي دي خو دا چاته د خپلو شخصي مسایلو د څېړنې اجازه نه ورکوي. نو وکیله صاحب له دې خبرې چې وایي زما په شخصي مسایلو کې څوک کار نه لري داسې ښکاري چې عکسونه فوټوشاپ شوي نه دي. د دې وکیلې د لا ښه پېژندنې لپاره دومره معلومات درکوو چې دا هم هغه وکیله ده د پارلمان د بل وکیل نارندر خالصه سره د خوشحال سادات په ضد راپورته شوې وه او ویلي وو چې ځانګړو ځواکونو د دوی سپکاوی کړی چې وروسته بیا د خوشحال سادات او وکیلانو ترمنځ غټ جنجال جوړ شو او وکیلانو د هغه د دندې لرې کولو لپاره مټې بډ وهلې خو هېڅ هم ونه شو کړی. په هر حال تاسو د مریم سلیمان خیل او د دغه عکسونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په